ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینوالو، ګرانو دوستانو سلامونه. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. او د انتخاباتو د غني بابا مبارکیم ټولو افغانانو ته، ټولو پښتنو ته د زړه له کومې ورکوم. انتخابات وشو، اوازې دي چې په وطن کې سوله راځي انشاءالله، او خوشحاله یو. خدای دا سوله راولي، خدای دایمي سوله زموږ وطن ته راولي. خدای دې نور زموږ دا کړېدلي ځورېدلي ولس په قلار او په ارامه کې او زموږ وطن ته امن راشي. ګرانو دوستانو، زه یوه سندره تاسو ته د سولې، د امن او د مینې محبت یوه سندره زمزمه کوم، ډالۍ کوم چې دا سندره کرن خان هم ویلی ده او ډېرې ښکلې ویلی. نو زما دا سندره ډېره زیاته خوښېږي. دا د هغه ځوانانو دپاره ډالۍ کوم چې د قلم او کتاب په ځای ټوپکونه په لاس کې نیولي دي او د ټوپک سره لوبې کوي او د ژوند په معنا او مفهوم نه پوهېږي چې ژوند ډېر ښکلی ده. باید موږ ژوند وکړو د خپل مور و پلار دپاره، د خپلو خلکو دپاره، د وطن دپاره، د بچو دپاره، د خپل مینې محبت دپاره موږ پیدا شوي یو او باید ژوند وکړو. نو دغه سندره زه د مینې محبت دپاره هغه ځوانانو ته ډالۍ کوم چې نور د ټوپک پرېږدي، د ټوپک په ځای د قلم ګلان په لاس کې ونیسي. تاسو نه مننه. لونګینا ټوپک دې پرېږده، زندګي ډېره داسې نه. لونګینا لونګینا ټوپک دې پرېږده، زندګي ډېره داسې نه. لونګینا زندګي ډېره داسې نه.
زندگی ډېره داسې